پولرایزیشن نه را روان دی او دلته دې ځای ته را رسېدلی که په دې ځای کې دا زموږ سره ریپولرایز کېږي که نه او تی ورته بیا هم پرووایډ کړې نو بیا هم دا نه اکسایډ کېږي نو موږ وایو چې د دې ځینه واله د دې ځینه د دې ځای پورې دا ریفریکټري پیریډ دی په دې خبره پوهېږئ د دې ځینه بعد خو بیا چې سټیمولس دلته راشي سټیمولس دلته نو بیا به ستاسو اکشن پوټنشل جنریټ شي خو د دې ځینه که ته والې د دې ځای پورې چې دا کم ګیپ رالی چې په دې کې ریپولرایزیشن وشو او په دې کې دا ریفریکټري ته لاړه اوس وګوره کله چې دا دلته راشي او د دې ځینه دا هایپر پولرایزیشن ته لاړ شي او څومره هم ته دې ته سټرانګېسټ سټیمولس پرووایډ کړي هم بیا نه کېږي دې ته موږ ایبسلوټ ریفریکټري پیریډ وایو نو ایبسلوټ یو ریفریکټري پیریډ دی او یو ایبسلوټ ریفریکټري دی نو دا بالکل به ایبسلوټ ریفریکټري پیریډ دی او د دې ځینه واله دې ته پورې دا زموږ سره څه دی ریفریکټري پیریډ دی ریفریکټري پیریډ زموږ سره هغه پیریډ دی هغه ډیوریشن دی چې په دې کې که موږ سټیمولس پرووایډ کړو نو اکشن پوټنشل نه جنریټ کېږي سمپل خبره ده ګرانه خو به نه وي اوس وګورئ زمونږ سره موږ د څو خبرې وکړې موږ وویل چې یو زموږ سره سب تھریشولډ ده که سټیمولس راځي او موږ اکسایټ کوي نو زموږ سره اکشن پوټنشل نه جنریټ کېږي د هغې پورې چې تھریشولډ لیول دی نه کراس کولی او موږ وایو چې تھریشولډ لیول زموږ سره مینیمم سټیمولس هغه مینیمم سټیمولس چې زموږ سره زموږ په اکسایټیبل سیلز کې اکشن پوټنشل جنریټ کړي دې ته موږ تھریشولډ وایو او کله چې دا زموږ سره د سیلز څه شي د پازیټیو نه د انسایډ پازیټیو نه نیګیټیو ته لاړ شي او زمونږ سره بار دا پازیټیوټي سیوا شي نو موږ وایو چې د دې هغه پولریټي چې کومه شوه هغه څه شوه ډیپولرایز شوه دغې ته موږ څه وایو سټیج ته ډیپولرایزیشن وایو بیا واپس زمونږ سره بیرته ډسټریبیوشن اینډ ریډسټریبیوشن آف د چارجز کېږي نو موږ وایو چې زمونږ سره څه کېږي ریپولرایزیشن کېږي که دا ریپولرایزیشن د خپل اوریجنل لیمټ نه ډېر ریپولرایزډ شو او نیګیټیو چارجز په انسایډ ډېر شو نو موږ وایو چې دا څه دی هایپر پولرایزیشن وشو یا هایپر پولرایزډ دی په دې ټایم کې که ته سټیمولس پرووایډ کړي نو دې ته موږ ریفریکټري پیریډ وایو دا زموږ سره اکسایډ کېږي اوس وګورئ دا چینل چې کله انسایډ دننه زموږ سره تلو انسایډ نو په دې ځای کې چې کله دا ولټیج ګیټډ چینل یو خاص ولټیج گین شو نو دا چینل یې کولاو شوې دا خو موږ یو چینل جوړ کړی دی میلیونز چینلې دي نو دلته زموږ سره انفلکس اف سوډیم په دې ځای باندې شروع شو څه دی انفلکس اف سوډیم شروع شو او په دې ځای کې بیا وګورئ په دې ځای کې بیا آوټ پلکس شروع شو یا ای پلکس شروع شو د پوټاشیم زمونږ سره دا پیس اف ممبرین چې کومه دی دا پیس اف ممبرین په دې کې دا پیس اف ممبرین دلته چې کله دا سوډیم انسایډ راله نو دا سوډیم داسې کار کوي چې دا سوډیم ډسټریبیوټ کېږي او دلته راشي دا سوډیم چې دلته راشي نو دلته چې زمونږ سره کوم سوډیم چینلې دي او هغه زمونږ سره ولټیج ګیټډ چینلز دي هغه به کولاو کې او سوډیم به دلته ډېر راشي چې سوډیم دلته راشي نو دا ځای زمونږ سره لاول ډیپولرایز شوی و بیا چې کله دا ځای شروع شو نو دا زمونږ سره څه ریپولرایزډ شو خو د دې ځای دا سوډیم دلته بغیر د څه د بیریر نه شفټ شي انسایډ د سیل دی او سایټوپلازم کې لاړ شي په دې سیل نو دا ځای زمونږ سره پولرایزډ کی دا څه کې ډیپولرایزډ کی نو چې کله دلته ډیپولرایزیشن وشي نو په دې پسې نیکسټ چې کومه دی دا زمونږ سره به څه وشي د دې چمپس دا به زمونږ سره چې دا به ریپولرایزیشن وشي بیا به دا سوډیم دلته شفټ شي دلته به زمونږ سره ډیپولرایزیشن وشي او دلته به څه شی وشي ریپولرایزیشن وشي نو دا زمونږ سره تاسو وګورئ موږ وایو چې دا زمونږ سره ویو اپ کنټینیوس ویو اپ ډیپولرایزیشن فالوډ بای ریپولرایزیشن ریپولرایزیشن په دې ځای کې ما سټیمولس اپلای کړی و دا زمونږ سره الکتروکیمیکل چینجز په دې ځای کې راله او دا الکتروکیمیکل چینجز دې ځای ته فارورډ شو د دې ځای نه بیا دې ځای ته فارورډ شو د دې ځای نه دې ځای ته فارورډ شو او ټوورډ زمونږ سره دا الکتروکیمیکل چینجز را روان دي او دا راځي څه ته سپاینل کارډ ته دې الکتروکیمیکل چینجز ته چې کوم زمونږ سره الټرنیټیولی ډیپولرایزیشن بیا ریپولرایزیشن بیا ډیپولرایزیشن بیا ریپولرایزیشن بیا ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن د ویو لایک پراپیګیشنز اف الکتروکیمیکل چینجز ته موږ نرو امپلس وو دې ته موږ څه وو نرو امپلس وو نو نرو امپلس از نتھنګ جسټ زموږ سره الکتروکیمیکل چینجز which is propagate in the form of alternate depolarization and repolarization in a narrow cell membrane
or in a muscle is called څه شی نر امپلس. او په دې طریقه باندې زموږ په باډي کې چې کوم چینجز راځي چې د سب تھریشولډ نه هغې ته سټیمولس سی وایي نو هغه زموږ څه کوي یو ویو لایک پروفیګیشن زموږ سره برین طرف ته بیي او زموږ سره امپلس چې کومه دی هغه دلته راځي او دلته ریسیو کیږي. صحیح ده. ښه اوس وګورئ دا زموږ سره په داسې دغه کې دا به دا سټرکچر به زه ورانومه بل برته جوړومه چې سالټیټري کنډکشن موږ څه ته وو کنټینیوس څنګه وو په مایلینیټډ سیلز نرو فایبر کې به دا څنګه ځي او په نان مایلینیټډ نرو فایبرز کې به دا څنګه ځي نو هغه به درته لږ ایکسپلین کومه